إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. رب العالمین جل جلاله د خپل نیکو بندگانو د پاره قرآن پاک کې ځای په ځای د جنتونو زیری ورکوي. په دې آیت کې الله تعالی د نیکو عملونو خلقو ته وعده فرمایي ان الذين آمنوا کوم کسانو چې ایمان راوړو الله تعالی وحده لا شریک مني، پیغمبران مني، ملائکی مني، آسمانی کتابونه مني، د آخرت رز مني، دې ته ایمان وایي. تاسو ایمان مجمل او ایمان مفصل یاد کړل. آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. ایمان راړلی او دا غي سره وعملوا الصالحات نیک کارونه هم کوي. پنځه واړه مونږونه با جماعت پابندۍ سره ادا کوي. مالدار دې زکات ور کوي. 40 روپۍ زکات کې ورکول پکاري. یو سړی سره 40 روپۍ دي او پدې باندې کال تیر شولو او پدې سړی قرضې نشته ده نو دې به 40 روپو کې 0 روپۍ زکات ور کوي. فقیرانو ته، مسکینانو ته، کونډو ته، یتیمانو ته. مالدار دی نو حج بم کوي. په عمر کې یو ځل حج په لازم دی او د رمضان د مبارک میاشتې روزي بنیسي. دا ټول عمل الصالحات کې داخل دي. د غریب سره امداد د زکات نه ما سوا هم بکې. ان فی المال حقا سوى الزکات. په مال کې د زکات نه علاوه حق در باندې لازم دی. الله بلا مال او دولت ترکړه ده پلار روانه. یو غریب ده بربند ده نه کمیسټه نه پرتوکشته ورته جامع والا. دا ډیر زکات ورکون کی بیا پیسہ میں اور کہ ہم نے زکات دے دیا ہے. ٹھیک تا زکات در باندې لازم ده لیکن دا زکات نه علاوه د فقیر مسکین د اوګي سره یو سړی اوګه د تا ته پته ده د لوګي د وجه نمرې یکدم د روټۍ تنظیم وکړه. یو سړی سخت بیمار دی د علاج څوک هم نشته. الله تا ته مال او دولت درکړه د هغې علاج وکړه. دا ټول عمل الصالحات کې داخل دي. یو کمزوره سړی دی پڼ نشي وړی لږ پڼ تي اوچت که چې لاکه کاکا لږه دمه درکړم. دا ټول عمل الصالحات کې داخل دي. مور او پلار سره احسان دا عمل الصالحات کې داخل دی. د ګاونډي سره ښېګړه دا عمل الصالحات کې داخل دي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. د دې مېلمستیا به جنت الفردوس کې کېږي. پتا مامو جنتونو کې اعلی او لوی جنت الفردوس دی. الله تعالی خپل نیکو بندگانو ته په جنتونو کې هغه نعمتونه تیار کړي دي چې دغه د تصور نه موچت دي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. یو انسان په علم کې نه ده چې الله تعالی هغه ته په جنت کې کم کم نعمتونه تیار کړي دي. حدیث قدسی ده. رسول الله مبارک فرمائی چې الله تعالی فرمائی اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالی وای ما خپل مؤمنانو بندگانو ته داسې نعمتونه تیار کړی دي چې لا پسترګو چالي دي نه دي او نه د چا غوږونه اورېدلي دي نه د یو انسان په تصور کې راغلي دي. دومره اوچت فوق الادراک
نعمتونه الله تبارک وتعالى په جنتونو کې تیار کړی دي. تاسو د دنیا کې نه ګورئ که د نن نه 50 کاله مخکې یو سړی مړ دی او هغه را ژوندی شي هغه ته څوک دا وایي چې کاکا خبر نه اوس خو د دنیا د ګوټ خبر په یو منټ کې را رسي به نه مني. پخوا به د یو ملک نه خط څومره موده کې راتلو پته به نه لګېده زه په خپله چې حج ته تللی وم د 65 او 66 میز کې نو ما به هره هفته خط را لېږلو هره هفته والدی به راته وي چې خط بهر دی نه را لېږي. قدرتي اردن ته موږ لاړو بیا عقبه کې موږ د یو کمپنۍ نه ټیکټ واخیستی وي دا سمندري جهاز به روانېږي 2 ورځې پس جدې ته به ځي او موږ بلا حاجیان هلته جمع شوي 1700 پاکستانیان ټیکټونه موږ واخیستل د کمپنۍ نه او ما خط ولیکلو چې بل خط به ځکه خیري مکې مکرمې نه رالېږم. کمپنۍ والا دوکه وکړه دوکه بعده کمپنۍ واوې سبا ته به جهاز راځي بله ورځ به راځي یو میاشت زمونږ په عقبه کې تېره شوه یو میاشت پوره او یو میاشت کې ما خط ونه لیکلو ځکه ما خط کې لیکلي وو چې بل خط به انشاءالله د مکې مکرمې نه او بیا میاشت چې روخته نو جهاز راغی دا میاشت روخته د حج میاشت ذوالحجې جهاز روان شو د مینا پر ورځ ورسېدو هلته خلک مینا ته تللي وو. مینا کې قاری محمد امین صاحب ما سره میلاو شو الله دې وبخي مړ دی لوی عالم و زموږ د دارالعلوم حقانیه په ارکانو کې و پنډۍ کې ډېره لویه مدرسه ده د اخلاق مولانا لوی قاري دی دا د هغه بچی دی. قاری امین صاحب ما سره میلاو شو مینا کې نو ویې جوړل چې ته ژوندی یې مې ولې هغه آخرني جهاز کې راغلی او هوایي جهاز کې زه خو مولانا صاحب سره کوړي ته تلم میلاو شم والد صاحب دره ای خو ټول خپه وو او هغه یې جړل چې د سړي ډېره موده وشوه خط نه ده راغلی معلومېږي مړ دی راته غوسه شو قاري صاحب دې شا به خط ولیکه په زوره را باندې مینا کې خط ولیکلو او ډاخانه کې مو واچولو هغه خط هم بیا ډېره موده پس ما دا عرض کولو چې پخوا به پته نه لګېده چې حاجي مړ دی او که ژوندی دی که هغه سړی د قبر نه راپاسئ چې خبر نه یې کاکا اوس خو د خطونو متونو ضرورت نشته د امریکې نه په یو منټ کې سړی د خپل سړي سره خبرې کولی شي را به نه مني چې دا لا شوی په میاشتو به چېرته خط راغی اوس دا لا شوی چې د جنوبي یا د شمالي امریکې نه په یو منټ کې سړی خبرې کوي هغه به نه مني. الله اکبر. یا که یو سړي ته دا ووایي چې هلکه پخوا خو به تاسو د غنمو 100 منه غنم به چې د چا و هغه به 10 ورځې کې هم نه فارغه کېدو اول خو به دلی لګېدلي وه غنم به یې اچولو او بیا به درمن چې اوزګار شو هله به دې غوبل کولو هلکه لا درمن نه دی اوزګار درمن به اوزګار شو نو بیا به خلکو ګېډۍ خورې کړي بیا د کلبو خلکو ته ویلي وو او اته کلبې به وي منډاونه پې لګېدلي وو بیا به غوبلو شو تر مازدیګر به چېرته غوبلو شو بیا به زمیندار ولاړو غاښۍ به ورسره وه د هوا انتظار به کولو چې هوا راشي هله به دا واڼې الوزم کله به هوا کله به نه وه په دې سرو غرمو کې به د زمیندار واڼې ته پراتو چېرته 12 ورځو کې به 100 منه غنم یو سړي خپل کور ته دننه کړل اوس که یو بابا ته وایي چې خبر نه اوس 100 منه غنم 5 غنټو کې چې کوم دی نو هغه سوتره شي وایي نه یاره یعنې ډېرې خبرې چې نن نه 50 کاله مخکې نظري وي یا چا په سوچ او سمت کې نه راتلي لګیا د زمانې دومره لویه ترقي وکړله پخوا به چېرته یو غوښه هفته کې یو ځل چا راړله اوس یې لکه ویل لکه د یو غوښې نه خلک 100 قسمه طعام تیاروي او اخلی پخلی کو یکدم کېږي پخوا خو د لرګو زمانه به وه لرګي به چې لالوندم وو
خدای به څومره ساعت کې اور بلولو بیا په هغې اوس خو سوي ګیس ته یو منټ کې هر څه تیارېږي. دې ته خلک پخوانۍ حیرانه کېږي چې دا لاسې وې. پخوا به چېرته جنګونو کې توره استعمالېده، زغره به استعمالېده، په لویو لویو جنګونو کې به چېرته یو څو تنه مړه شو، خلک به لکه دومره کسان. اوس په یو ایټم بم ټوله دنیا لګیا دی فنا شي. ما دا عرض کولو چې نن نه 50 کاله مخکې چې کومې خبرې نظري وي د چا په فکر کې نه راتلي، نن هغه تاسو په خپلو سترګو باندې باقاعده ګورئ. یو سړي نه وی چېرته ګاډی وکتو، ریل ګاډی، میلمه و د هغه وطن کې ګاډی نه و، وطن ته لاړ وي قسم په خدای داسې ملک ته تلم هلته مکانونه ځان ته ځغلېدل. کمرونه مکان تاسې سټ پکې وو ثابت مکان. همغه د کوړي ته ریډیو راغلی ما ته ښه یاد چې موږ واړو په دې اډه کې یو هوټل کې نو یو سړی د دې میرې راغلی هغه ورته ولاړو حیرانه. یې قسم په خدای څوک پیری به پکې کېنولی، څوک سړی به پکې کېنولی دی چې ډېر په تعجب کې سوچت وکړي د دې مېرمن هوټل څه دا خو ډېر سپک دی، دا پکې څه دي. ما دا عرض وکړو چې الله تعالی وایي اعددت لعبادي، ما خپلو بندګانو ته تیار کړي دي ما لا عین رأت، چې د چا سترګو نه دي لیدلي، ولا د جنت خبرې چې خلک کوي د خلکو دماغ ته نه راځي. روایاتو کې راځي چې د یو جنتي دپاره به په ملغلره کې مکاني، ملغلره کې، او هغه به څومره اوږدي هغه مکان به خلک خو یې لکه د دنیا ملغرې خو دومره وي، هلته ملغلرې به دومره وي چې څومره 100 میله به هغه چې کوم نه لولي دي. او دا ښه د ساینسدانانو دا خبره اوس ومنله، مخکې دا خلکو نه منله، چونکې د انسان دغه فکر دغه عقل دا ډېر محدود دی، دا دومره غټې خبرې نشي زغملی. یو چینده ښه چېرته بره نه پرېوته کوی ته، نو کوی کې لاندې بلا چیندخې وي، دې بهرنۍ چیندخې فریاد شروع کړو چې وایي د ډېرې لویې دنیا نه را پرېوتم. نو هغه کوی کې چې کومې چیندخې وي نو ولې ستا هغه لویه دنیا به د دې کوی په نیمه باندې وي؟ دې کنجرې هغه ډېره لویه دنیا ده. وی د دې کوی عمره به د کوی پیدا شوي هغې چیندخې ته کوی لویه دنیا ښکارېده. نو خلکو ته د جنت خبرې چې کېږي نو دا ډېر لوی تعجب ګڼي، لیکن ساینسدانان وایي چې د ځمکو او سپوږمۍ په سیاراتو کې ډېرې وړې سیارې دي او نور د هغې نه لوی دی، او د نور نه لوی لوی ستوري چې کوم نه موجود دي. بعضې ستوري داسې دي چې کله نه پیدا دي د هغې رڼا له ځمکې ته را رسېدلې هم نه ده. اندازه ولګوئ چې څومره کائنات دي، څومره کائنات دي. د دې یو اسمان نه بل اسمان ته د 500 کالو لاره ده، دا د چا ذهن ته نه راتله، لیکن ساینسدانان یې اوس مني. ځکه هغوی د رصدګاهونو په ذریعه معلوموي چې په اربونو ستوري دي او بعضې ستوري د دې دنیا نه او د دې سپوږمۍ نه هم چې کوم نه هغه غټ غټ دي، او د بعضې ستورو رفتار فی ګنټه 60,000 میله دی، او چرته هم یو ستوری د بل ستوري سره اکسیډنټ یې نه ده کړی. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو چې خندق کنستو او کافران په ډېر کثیر تعداد کې راغلیو چې مسلمانان به ختمو، او د یهودو د مدینې سره پټ سلام مشوره کړې وه. د مکې کافرانو وی دا سړي خو به موږ ختم کړو، د شپې راشئ، د دوی کورونه خالی دي، دا زنانه او بچي ورته تاسو قتل کړئ. او رسول الله مبارک د سلمان فارسی په مشوره د خندق د کنستو حکم وکړو چې کافران دشمن ډېر زیات دی، مقابله سخته ده، راشئ خندق وکنئ. په خندق کې چې مجاهد ناست دي نو کافر پې نشي راختی. او هغه زمانه کې خو جنګ به د غشو د تورې به او د نیزو به وي، دا ټوپکې او دا لانچرې او دا څیزونه خو نو. نو صحابو ته خندق وکنئ.
سیل یو وړوکی غر د مدینې منوره کې د دې سیلې د غر نه تر خندقه پورې دا 3 میله مسافت دی. رسول الله مبارک په صحابه باندې ځمکې تقسیم کې چې دی دی نه دی دی پورې به ته خندق کني د دی دی نه دی دی پورې به دا پلان کې کني خندق کنستل شروع شو او یخني وه او دې نه مخکې د قحط سالۍ کال تیر شوی و صحابه اوږې تږي وو خندق یې کنستو ډېر لوی تکلیف و او په ژمي کې چې یخه هوا هم چلیږي خندق یې کنستو صحابه او رسول الله مبارک ته د خپلې وفادارۍ اظهار کولو یو قصیده ویلي چې نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مونږ هغه خلق یو چې مونږ د رسول الله په لاسو کې لاس ورکړی دی مونږ ورسره قول او لوز کړی دی په جهاد تر څو چې مونږ ژوندي یو رسول الله ته خپل وفاداری بیانوله چې مونږ هغه ملګري نه یو چې په سختو حالاتو کې به تا نه تښتو نحن الذین بايعوا محمدا مونږ هغه خلق یو چا چې د رسول الله په مبارک لاسو باندې بیعت کړی دی علی الجهاد په جهاد باندې ما بقینا ابدا ورته پته وه چې رسول الله په جهاد ډېر خوشحالیږي ورنه داسې به ویلو که نه نحن الذین بايعوا محمدا علی الصلاة مونږ د رسول الله په مونځ په لاسو بیعت کړی په مونځ کې مونځونه به کوو یا علی الصوم چې روژه بنیسو یا علی الحج یا علی الزکات یا علی النفل ایسا نه وایي علی الجهاد ځکه رسول الله وایي وذروة صنامه الجهاد مونږ د رسول الله په مبارکو لاسو قول او لوز کړی عهد و پیمان مو کړی دی او دام نه وایي چې د یو ورځې لیوم او لیومین یا لاسبوع او اسبوعین یا لشهر او شهرین د یو میاشت یا 2 میاشتو دپاره یا علی السنة والسنتین دا نه وایي ما بقینا ابدا تر څو چې زموږ په تن کې روح وي او په مونږ کې ساه وي مونږ د رسول الله سره په جهاد کې یو پیغمبر اسلام په دې ډېر خوشحاله شو او صحابه ته وی چې اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره صحابه ته وی ملګرو د دنیا دا ژوند خړو څه ژوند نه دی دا خو څه ژوند نه دی او نه دا عیش دی عیش د آخرت دی الله تعالی تاسو د آخرت هغه عیش بنکړي د دنیا به څه ژوند دي 80 کاله 80 کاله هغه څه په مصیبتونو تېرېږي څه په مصیبتونو څه په مشقتونو ژوند خو ژوند د آخرت دی چې هلته به د الله تبارک وتعالی نعمتونه وي ختمیږي به نه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم تاسو لره به وي په جنتونو کې چې څه مړو غواړي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې څه مړو غواړي چا د مولانا یعقوب رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې جنت کې به دا موټرې او دا اسونه او دا څیزونه به وي هغه وی هلته به هر څه الله تعالی وایي ویخلق ما لا تعلمون الله پیدا کوي هغه خبرې چې تاسو په علم کې هم نه دي او ولکم فیها ما تشتهی انفسکم په جنتونو کې تاسو دپاره چې څه غواړئ هغه به چې کوم دنه موجود وي نو رب العالمین جل جلاله په دې آیت کې خپل مؤمنین بندگانو ته جنت الفردوس وعده کوي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چا چې ایمان لرل او نیک کارونه کوي دې دپاره جنت الفردوس کې چې کوم دنه غلوي مقام دی د مارونو اصل شی هغه د آخرت زندگی ده دا د دنیا تمام څیزونه دا بې وفا دي ته چې کور کې یې او بیا د کور نه څه کار دپاره په سفر دی نو دا کور تا سره رواني د کور نه پټي ته دی نو دا کور در سره روان دی پټي نه بیا کور ته راځي نو پټی در سره روانېږي چرته هم چې په سفر دی تا سره د کور ساز او سامان نه روانېږي
لیکن ایمان تا سره هر دی کې وي چرته چې تا سره کلمه موجوده ده لا اله الا الله محمد رسول الله تا سره نیک عملونه موجود دي چې کوم جمعات ته کې موږ کول شي که نفلي روژه نیسي نیول شي که چاته خیرات ورکوي ورکول شي نو ملګری خو هغه چې سړي سره ارمالي چاریم یو کارخانهدار سره په سفر کې کارخانه نه ده روانه شوي د یو جایداد خاون سره جایداد چرم نه ده روان شوی نو سړی د هغه ملګری خوښوي چې هغه انسان سره ارمالي رسول الله مبارک صحابه ته وایي چې په ملګرو کې کم ملګری ښه دی یو ملګری د سړي نه کور کې پاتې شي بل ملګری سړي سره تر قبره دی بل ملګری سړي سره په قبر کې ټولې وي چې ملګری خو هغه ملګری دی چې سړي سره په قبر کې وي دا کم ملګری چې سړي نه کور کې پاتې دی سړي کور دی دا د سړي بنگلا ده دا د سړي دکان دی دا د سړي کارخانه ده دا د سړي موټرې دي او د دنیا تمام جاه جلال او چې تر قبر ځي هغه د سړي خپل خپلوان دي او چې قبر کې هغه د سړي سره ایمان او عمل صالح یو سړی ډېر مالدار راغی په لکونو روپۍ ګټلې وي حسن بصري ته پلان کې خو راغی ډېر لوی دولت نه وي عمر یې ورته څومره راړلی عمر یې ورته څومره راړلی حسن بصري وایي دومره ګټه چې ستا دا 50-50 کاله پې تیر شي بس دومره ګټه او که نه ته په حرامو جمع کې په غلا یې جمع کې په رشوتونو یې جمع کې بچو ته نو دا به ستا د عذاب هغه ذریعه ګرځي دا خو تا دپاره عذاب دی والذین یکنزون الذهب والفضه کم چې سره در او سپین در جمع کوي نن سبا ډېر خلک سره علي چېره پته نه لګي که انقلاب راشي نو دوه سیره سره در خو به ځان سره ګرځولی شم دیندار سره قیمتي کاڼي والي بعضې وړوکې وړوکې کاڼې د 100 لکو د 25 لکو وي هغه لګیا دی ځان سره ګرځوي دا ټول څیزونه پاتې کېدونکي او فنا کېدونکي دي الله تعالی وایي کوم کسان چې سره زر سپین زر مال او دولت او جواهر جمع کوي او زکات یې نه وباسي دی ته به د دې سخته سزا چې کوم دی نو هغه میلاویږي نو ما دا عرض کولو چې د جنت د نعمتونو یو انسان تصور نشي کولی تصور د چا خواب او خیال کې هم نه راځي چې ښایي او جنتي ته به دومره لوی محلي هغه به ټول د ملغلرو وي او د هغې به دومره میله اوږدوالی وي هلته یو ونه ده د هغې په سوري کې که یو سړی په اس سور شي نو دومره موده به د هغې سوري نه ونوځي خلکو ته به دا ډېرې لویې نظري او ګرانې خبرې ښکارېدې لیکن موجوده ساینس دا ثابت کړي چې دا د الله تعالی خدایي ده او هغه د دې نه هم زیات چې کوم دی نو وسعت او فراخي لري نو رسول الله مبارک صحابو ته تسلي ورکړه چې ژوند د آخرت دی د دنیا دا ژوند هېڅ ژوند نه دی دا ګورئ څه ژوند دی ملک کې لګیا دی خلک جلوسونه وباسي هړتالونه دي عجیبه نخره ده د دنیا په دې چوکو باندې لګیا دی جګړه او رسکشي ده د قوم همدردي چا سره هم نشته چا سره هم غلطه خبره ده کنې د پاکستان د جوړېدو څومره موده وشوه غریب رس سره ده لګیا دی غریبه کېږي او مالداران لګیا دی اسمان سره خبرې کوي دا لیډران ټول دروغجن دي دا د قوم همدردي نه غواړي دی دې وجې نه دا عهدې غواړي که موږ غلا کوو که موږ ډاکه کوو چې موږ ته به څوک وایي نه څه دی کې د قوم همدردي قطعا نه ده موجوده هر یو وایي چې کله به زه په کرسۍ باندې راشم چې د قوم وینه چې کوم ده نه واوسم د غریب ته د ډسپلین او د سپرو ګولۍ نه میلاویږي او د نوابانو بچي او د وزیرانو بچي د لندن او د امریکې په هسپتالونو کې لګیا دی د هغې سپي لګیا دی کوچ او پیرې وي خوري او غریب بیا هم زنده‌آباد کې د ټولو نه مخ شي زنده‌آباد او زنده‌آباد او زنده‌آباد غریبه دی تا ته څه وکړي ستا حل ما سوا د اسلام نه په بل څه کې نشته دروغ وایي ټول لیډران چې څه وایي ستا حل یوازې اسلام کې دی خو ته د اسلام سره ډېر بې وفا یې تا ته اسلام اړو څه ښکاري نه اسلام دنیا نه ظلم لرکوي اسلام د غریب آواز اوري اسلام د یتیم په سر لاس دی اسلام د کونډې او د مسکین خبرګیری کوي اسلامي نظام وایي دغې ته
طالبانو 15 کاله کې افغانستان کې ثابت تک چې اسلام دی ته طالبانو سره خو فوج نو، طالبانو سره خو پولیس نو، طالبانو سره د قرآن عظیم الشان دستور العمل مجال سچ چاغلا کړي وي. په دې 15 کالو کې چې کوم ځمکه د طالبانو زیر حکومت و، ما خیال د لسو یا د 12 غلاګرو لاسونه بس پرې کړي شي چې غلا به ثابته شوه، غل به اعتراف وکړو نو لاس به تپری کو هغه به د ګردیز یا د غزني په چوک کې ژوندو، چا غل د غلا تصور نشو کولی، چا قتل نشو کولی، یو څو قصاص وشول، مجال څه چې چا قتل کړی وی یا د قتل اراده کړی وی. اوس پاکستان کې افراتفری ده، پلان کې وتښتولو، پلان کې وتښتولو، پلان کې هغه کې مړ پیدا شو، پلان کې هغه فوج چې د ځان حفاظت نشي کولی، پولیس ته ځان غلوی شابه د نر بچیا دغه د وخت اغلا کوه، ګاډي تښتوه، سړي تښتوه. हमारे परब قسمی چې د اسلام نه بغیر پاکستان کې امن قطعا نه راځي. الله تعالی ولی پیغمبران را لېږل دي د وجه نه چې خلکو کې به بې قانوني وه، مالدار به د غریب وینه څکله، په انسان باندې به انسان ظلم کولو، پیغمبران به الله تعالی را ولېږلو، آسماني هدایت پې ورته ورکړو، پیغمبرانو باندې باقاعده آسماني کتابونه به رالل، او بیا چې ظلم انتها ته ورسېدو، انتها ته نو بیا الله تعالی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم را ولېږلو، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را ولېږلو، او د قرآن عظیم الشان دستور العمل ورته ورکړلو. زموږ طالبانه کتابونه وایي د زړې زمانې د حماسي سبا المعلقات او نور بلا قصیدې دي چې هغه نه دي چاپ، هغه د کافرانو د شاعرانو قصیدې دي، په هغې کې هغوی فخر کوي چې مونږ ته پردی سړی میلاو نه شي، نو موږ په خپلو خپلوانو باندې بیا لوټه چو، د هغه نه هر څه تښتو، په دې بیا فخر کولو چې مونږ ته پردي میلاو نه شي، مونږ بیا په خپلوانو باندې شبخون کوو، د شپې پې راشو د هغوی نه اوښان او هر څه وتښتو، په دې بیا فخر کولو، فخر به یې کولو زماني کې حمار دی، زماني کې کلب دی، په دې به فخر کولو. اسلام راغی د امن او د عدل قانون ورته وړاندې کړلو، خلکو به ژوندی لوڼه په قبر کې ښخولي، قرآن د هغې ذکر کوي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. یو سړي ته به چې دی وایي لور دې وشوه، دا رنګ به یې تک تور شو، په لور به یې دومره بد ګڼل، لور دې وشو نو دا رنګ به یې تک تور شو، حیرانه به و که لور پرېږدم نو پښتو مې خرابېږي، خلک وایي څنګه پښتون د لورې ښخه نه کا، او که ښخومه نو هم مړه مې کړ، مجبورن به هغه لور پورته کو، ګنټۍ بیلچۍ به یې یوړې او مقبره کې به ورته یو ډوغل وکړو، نو ستو ژوندی لوره به یې دقسې ښخه. ایمسکه آیا زه دغسې دا لور پرېږدم، ام یدسه فی التراب، او که خاورو کې ورومنډم. قرآن د هغې بل ځای ذکر کوي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. الله وایي دا وړې وړې جینکۍ په قبرونو کې مه ښخوئ، یوه ورځ را روانه ده د قیامت، په هغې کې به الله تعالی دې وړو جینکو نه تپوس کوي بچی تا جرم شو چې ته پلار ژوندی دغسې ښخولې. د معصومې ژبې نه به الله تعالی پیغام اوري، پلار ته به یې نو چپ شه خنزیره، تا خو ژوندی لور ته به وایي، تاسو چا به وایي چې زما پروردګاره زه خو ایله دنیا ته راغلی وم، زما پجامه خو د جرم څه داغ هم نه و لګېدلی، زه خو بېګناه دغې پلار قبر کې ښخه کړي یم. په ښځو به ظلم کېدو، په غلام به ظلم کېدو، په انسانیت ظلم کېدو، او د روم بادشاهي وه، سپر طاقت او د ایران سپر طاقت، دې طاقتونو به دا واړه قومونه ځان ته خوړل، لکه نن سبا امریکا سپر طاقت دی، او لګیا دی امریکا دا دنیا وینې تویوي، لګیا دی امریکا په عراق کې د مسلمان وینه تویوي، امریکا په فلسطین کې د امریکې په وینا یهود لګیا دی دا ظلمونه کوي،
په منټونو سکونډونو کې څومره سوه خلک چې کوم دنو هغه شهیدان شي. په افغانستان کې لګیا دی سپر طاقت چې امریکا د لګیا دی د مسلمان وینه تویي. په بوسنا کې، په هرسک کې، په چیچنیا کې، په سومال کې، په برما کې، په کشمیر کې د دې ظالمانو د پر علاج یو قرآن دی چې مسلمان په قرآن باندې یو شي دا شپږ 50 اسلامي ملکونه او د جهاد میدان ته راوځي نو نن به دا کافران ځان ته چې کوم دنو تښتېدلي. رسول الله د قرآن په زور د قیصر او د کسرا لوی حکومتونه تس نس کړل او په دنیا کې د امن، د عدل، د روادارۍ، د غریب پرورۍ، د همدردۍ نظام چې کوم دنو قائم کو. کافران به ځان ته مسلمانېدل چې مذهب خدا مذهب دی. پاکستان چې جوړ شو په کراچۍ کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه جنډه پورته کړې وه او په مشرقي پاکستان کې مولانا ظفر احمد تانوي رحمت الله علیه د قرآن مجید آیاتونه ووي او د رسول الله حدیثونه ووي او د خدای شکریه ادا کړه چې خدایه تا په موږ ډېر لوی احسان وکړو، تا مسلمانانو ته بل ملک ورکو. مغربي پاکستان او مشرقي پاکستان او بیا مولانا شبیر احمد عثماني قوم ته، فوج ته، پولیس ته په خپل خطاب کې ووي چې اوس سوچه مسلمانان شئ، قرآن زده کوي او حدیث زده کوي، دین زده کوي، په دې ملک اسلامي نظام جاری کوي، ظالم د ظلم نه منع کوي، غل د غلا نه منع کوي، ډاکمار د ډاکې نه منع کوي، جماعتونه په مندونو باندې ډک کوي چې د دنیا نور کافران هم راځي او د مسلمانانو دغه عدل ته ګوري هغوی به هم اسلام راړي. اسلام کې دومره لوی عدل دی. دا اسلام چې دنیا کې خور شوی دی دا د خپل عدل په بنیاد باندې چې کوم دنو خور شوی دی. لیکن اسو نشو پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې جوړ شوی ملک دی، لیکن دې کې د لا اله الا الله نظام تر اوسه پورې رانغی. بلکې بعضې وزیران بدقسمته کله نا کله دا وایي چې پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا، تا خدای غر کنو کس لیے بنا ہے. څه دپاره مو دا ملک ټوټې کولو؟ خلک به تلو دهلي ته، ناګپور ته، یو پي ته، سی پي ته، مزدوریانې به کېدې. ولې مو دا ملک ټوټې کولو؟ خو دې دپاره ټوټې وو چې الله تعالی مسلمانانو ته یو بله ټوټه ورکړي او هغې کې اسلام 100% چې کوم دنو نافظ کړي. تر څو چې دې ملک کې د غل لاس نه ده پرې کړی شوی او قاتل په قصاص شوی نه دی، تر څو چې ښځه په پرده کې نه ده شوي په دې ملک کې امن نه راځي. د دې لیډرانو په غلطو دعوو باندې مه دوکه کېږئ. کم یو لیډر خپله ځمکه چا غریب ته ورکړې ده؟ اکثر لیډران د زرګونو جریبونو مالکان دي. چېرته یو لیډر اخبار کې مو لیدلی دي چې د غریب ته یو مرله کور ورکو، 2 مرلې کور ورکو، روټي کپڑا مکان چغې ټول ورپسې ورمنډه کې. سپی خواله سپی دی چې د چا په لاس کې روټۍ وګورو نه ورپسې منډه وایي. دې ملک کې بغیر د اسلام نه قطعا امن نه راځي. دغه وینې به دقسې جاري وي. واحد علاج د امن هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده. هغه د خلفای راشدینو تاریخ دی. موږ سره کتابونو کې لیکلي دي که نه چې حضرت ابوبکر څنګه خلافت چوللی؟ کتابونو کې لیکلي دي. حضرت عمر څنګه نظام چولولی دی. ملکونه به ځان ته فتح کېدل چې د هغوی انصاف به یې کتو. د حضرت عثمان او د علي المرتضی او د حضرت معاویه او د عمر ابن عبدالعزیز او بیا د عالمگیر نظامونه باقاعده کتابونو کې موجود دي. په اسلام کې دا نشته چې یو به په کروڑونو تنخواه لي او بل به د لوږې مري. اسلام کې د بادشاه تنخواه او د یو سپایي تنخواه دا یو شان ده. د بادشاه خوراک او د غریب خوراک دا به یو شی وي. حضرت عمر په امر رماده کې، امر رماده مشهوره قاصالي ده، لویه قاصالي راغلې وه. حضرت عمر خلافت و. حضرت عمر دنیا ته ثابته کا، دنیا ته چې د قاصالۍ مقابله به په کومه طریقه باندې کېږي. نو په دغه ورځو کې سخت ناجوړه شو. په ملک قاصالي وه، ناجوړو، خېټه کې درد و. طبیبانو ورته ووایي چې دې دمګه یو خبره ومنه، د غوا غوړي یو سوره دې وخوره،
ستا دا خېټه د زیتونو تیله خرابه کړې ده. علما هم ناست وي، علما ما ته روا دي چې د ما قوم د غوا غوړي نشي خوړی او عمر به د غوا غوړي ویجړل، وی قطعا ما باندې حرام دي د غوا غوړي چې د ما رعیت د غوا غوړي نشي خوړی. او چې درد سیوا شو نو دا دواړه لاسونه د خېټه کې داسې ور ومنډل، خېټې په دې صبر کوه، رعیت د غوا غوړي نشي خوړی، تا باندې حرام دي. ملک امن او عدل راځي، د یو سپي لګیا د کوچ او پیرې وې خوري او بل د لوګي نه مري، داسې ملک کې چرم امن نه راځي. او سره د ملک لګیا د ټوټې کېږي او تباه کېږي او خلک په دې خیال کې نه دی. دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ د ملک د دې عذاب نه بچ کړي. یو راځي په کرسۍ خېږي، بلې غورځوي، دغه رسکشي د پاکستان د جوړېدو نه تر دغه وخته پورې لګیا دی، جاري او ساري ده. پروردګاره زموږ د عمل خو صحیح مانو کې پاکستان کې دلته د اسلام نظام راولي خدایا، دا غلاګر بدماشان ډاکمار قاتلان نیست و نابود کې خدایا، په دې ملک کې نیکان دیندار راولي چې هغوی د قوم سره همدردي وي او پروردګار امریکا خو تباه او برباده کړي. دا ټول فساد د امریکې او د بوش تلاسه دی. په افغانستان اور وریږي، په عراق اور وریږي، په فلسطین بیروت کې لګیا دی اورونه وریږي، په شمال کې په هر ځای کې جړې امریکا د خدایا په آسماني سایقو یې نیست و نابود کړي، تباه او بربادي کې. دا ټول اسلامي ملکونه د امریکې د غلامۍ نه خلاص کې خدایا، او دا پسواد کې امن راغلی د خدای، دا امن برقراره کې، مضبوطی کې، پایداره کې خدایا. پاکستان پروی زمین یو مضبوط اسلامی ملک وګرځي، یو مضبوط اسلامی ملک کې پروردګار او د دنیا تمام مسلمانانو په سر کې خیر کې عالم اسلام ته خیر پیښ کړي. په امریکا کې په دې ملکونو کې بلا مسلمانان دي، خدای د هغوی د ایمان او د اسلام حفاظت وکړي. زموږ د عمل د مزیدو خرابونه، پریشانونه، تشتت انتشاراتونه محفوظ او ساتي، په دې ملک یو مضبوط د عدل د انصاف اسلامی نظام قائم کی. وآخر دعوانا الحمد لله رب